محترم حاضرینو، ستاسو په حضور کې ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو روایت پیش کی. هغه روایت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام معروف صحابی حضرت جابر ابن سلیم را نقل کړی دی. حضرت جابر ابن سلیم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د اول ملاقات واقعه بیانوي چې ځکه مدینه منورې ته رالم، پیغمبر علیه السلام مې نه ولیدلی، اول ځل مې ولیدی. چې کله مې اول ځل ولیدی، زما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره کوم قسم وینا وسوله، ما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته څه وویل او هغې ما ته په کوم شکل جواب راک. نو دې حدیث کې حضرت جابر ابن سلیم رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اولنی ملاقات واقعه او حالات بیانوي. حضرت جابر ابن سلیم وایي زه د سارا سړی وم چې کله مدینه منورې ته په دې نیت باندې رالم چې پیغمبر علیه السلام به ووینم او د هغې ملاقات به وکړم، او د ډېره وخته څه مې دا ارمان و، دا تمنا وه د پیغمبر دید او د پیغمبر ملاقات. دی وایي زه چې کله رالم مسجد نبوي ته، که ګورم رأیت رجلا یصدر الناس عن رأیه، یو سړی په مسجد نبوي کې ناست دی، د دنیا خلک ورباندې راټول دي، پای کې مشران خلک ستا، پای کې کشران خلک ستا، پای کې د ښار او د کلي خلک ستا، پای کې د سارا او د غرو خلک ستا، مختلف خلک راټول دي. او خلق دې سړی ته پر لمبر باندې ورځي، او هر یو چې دې سړی ته ورسي خپل مشکل ورته پیښوي، خپل خبر ورته پیښوي، او څوک د کورنۍ ستونزو متعلق مشوره ځینې غواړي، او څوک د کورنۍ مشکلاتو متعلق مشوره ځینې غواړي، او څوک یوه خبر ورته کوي، څوک بله خبر ورته کوي. ولا یقولو الا ما صدروا عنه، چې کومه خبره دا سړی دی خلکو ته وکړي، هغه خلک پر دې خبره په کامله طریقه اطمینان لري. هغې بیا په دې خبره کې نه چونو چرا کوي، نه په دې خبره کې سب نور وینا کوي، بس د هغې د دې سړي پر مشوره باندې په کامله طریقه اطمینان اوسي. دی و شاته اوس کېږي، بل ملګري ته نوبت وله ورکړي. چې کله ما دا حالت ولیدل، نو ما په څنګ کې ناست د یو ملګري څه پوښتنه وکړه، قلت من هذا، ما وی دا سړی څوک دی چې دا خلک دومره ورباندې راټول دي، او دا خلک په دومره اطمینان د هغې څه مشورې طلبوي، او د دې سړي پر خبره د دې خلکو څومره ډېر اطمینان دی. قالوا رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه ملګري راټول چې دا د الله رسول دی، او دا هغه نبی دی چې الله تعالی د دې مځکې د هدایت دپاره راستولی دی، او دا هغه رسول دی چې الله تعالی د رسالت په شکل د دنیا ته د یو رهنما په شکل باندې راستولی دی. حضرت جابر ابن سلیم وایي زه چونکې انتظار کې ورته ناستم چې کله خلک کم سو بره زه وروز کېدم، چې کله وروز کېدم بره مې دا ورته ویل وعلیک السلام یا رسول الله، او مرتين دوه ځله مې ورته ویل وعلیک السلام وعلیک السلام. چې کله ما دا خبر ورته وکړه، هغې راته ویل قال لا تقولوا علیک السلام، داسې مه وایه چې علیک السلام، بل قولوا السلام علیک. چې کله چاله ورلې داسې ورته السلام علیک، فانها تحیة المیت، د علیک السلام چې سړی ادریله ورسي دا د مړو سلام دی. ادریله چې سړی ورسي الله ته دا خبر ورته کوي وعلیکم السلام یا اهل القبور، اے قبرو والا پر تاسو د سلامتی آئی. حضرت جابر ابن سلیم رضی اللہ عنہ وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په دې اول لفظ کې ماته د سلام طریقه راوښوله، چې د سلام بهترینه طریقه، د سلام سنت طریقه، او د سلام اسلامی او شرعي طریقه دا ده چې کله د چا ملاقات لورسي نو ته به ورته وایې چې السلام علیک، سلام به د مخه کوې، او په جواب کې سنت طریقه دا ده چې بیا به علیک د مخه کوې وعلیک السلام. نو په ابتدا کې سلام د مخه کول او په جواب کې علیک ویل. زمنم که یو سړی دا ووایي چې علیک السلام، او اول ورته السلام علیک، ټیک ده، د سلام هغه واجب خو ادا سو، چې د سلام جواب کوم واجب دی هغه خو ادا سو، لیکن چې کومه سنت طریقه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ښوولې ده
او چې په سنت طریقه کې کم نور دی کم برکت دی او کم ثواب دی هغې ثواب د سړي بیا نه په نصیب کېږي ثواب هلته په نصیب کېږي چې سړی سلام په سنت طریقه ووایي او سنت طریقه دا ده چې ویونکی چې کم اول سلام وایي هغې به السلام علیک وایي او چې کم څوک جواب ورکوي هغه به بیا علیک د مخه کوي وعلیکم السلام. دا د شریعت مسله ده که چیرې یو سړی راسي هغې وایي السلام علیک دا بلم دا ورته وایي چې السلام علیک لکه دوه خلک یو دم پر لراسي یو ورته وایي السلام علیک دویم پر دې سړي باندې هم د سلام جواب واجب دی پر دې بل سړي هم د سلام ویل واجب دی ځکه سلام ویل سنت دی او جواب ورکول واجب دی نو دې سړي هم سلام ووایي و دې بل ته پر دې جواب واجب کوي او دې سړي ووایي سلام و دې بل ته پر دې بل یې چشکي جواب واجب کوي. نو سنت طریقه د سلام هغه دا نه ده چې سړی وعلیک السلام د مخ ووایي بلکې سنت طریقه د سلام دا ده چې سړی اولنی السلام علیک ووایي او په جواب کې وعلیک السلام او که چیرې دواړه السلام علیک السلام علیک سره ووایي پر دې دواړو باندې د جواب د سلام جواب په وعلیک السلام باندې ورکول دا ضروري ګرځي. ګوره سلام دا د مسلمانانو شعار دی سلام ویل دا د مسلمان علامه ده او سلام ویل دا د مسلمان د شناخت او د پیژندلو طریقه ده چې الله تعالی امت مسلمه ټول مسلمانان په کوم رسی سره تړلي دي او چې کوم شی د دې ټولو په مابین کې مشترک شی دی هغې سلام دی. تاسو چې کله بهر دنیا له ورسئ په دې دنیا کې چې ګرځئ بعضې ملکونه داسې چې په هغې کې کافرانو مسلمانان یو ځای زندگی سره تیروي الته د بد مرغه د کافرانو د مسلمانانو ټول شکل سره یو رنګ دی لباس سره یو رنګ دی کلتور سره یو رنګ دی ناستو ولاړه سره یو رنګ ده سړي ته دا معلومات نه کېږي چې دا مسلمان دی که دا کافر دی. نو هغه معاشره کې به بیا د مسلمان پیژندګلونه او د مسلمان علامه او شعار دی چې کم څوک تاله را مخ سي ورته السلام علیک دا به در معلوم شي چې دا مسلمان دی. نو الته هغه مسلمانان چې په خپل مابین کې کم محبت سره ښکاره کوي او مسلمان چې کم اسلامی اخوت او ورورګلوي سره ښکاره کوي د هغې دپاره بنیاد صرف سلام دی ځکه سلام داسې شی دی چې په ټوله دنیا کې د هر مسلمان هم سر په خلاصېږي هم د هر مسلمان زده دی. بهار دنیا خو څه کوي دي کې حاجان صاحبان دي تاسو به مکې مکرمې له ورسئ په مکه مکرمه کې د مختلفو قومونو خلک راغلي پای کې تور می سپین همي پای کې سره همي او ژړ می پای کې جګ خلک می ګردي خلک می پای کې داسې خلک چې یو د بل په ژبه باندې قطعا په یو لفظ نظر پوهېږي لیکن د هغې چې پر دې څنګ باندې په لمانځه کې سره ناست دي په دې زړه کې د محبت او په دې زړه کې د الفت او د تعلق مینه سره لویږي لیکن یو بل ته هغه خپله جذبه او هغه مینه په یو لفظ نشي ښکاره کولی. نو الته د دوی په مابین کې چې هغه خپل محبت او الفت سره ښکاره کوي بس صرف چې لا سره ملاو کې سلام علیک او بل ورته وعلیکم السلام. نو سلام دا هغه رشته ده سلام هغه رسی ده چې د ټولو مسلمانانو په مابین کې مشترکه ده او سلام هغه شعار او پیچان او علامه ده چې د ټولو مسلمانانو پر هغې باندې شناخت سره کول کېږي او په هر کنج د مځکې کې او په هر ډله او معاشره کې د دوی په مابین کې معرفت دا د سلام په ذریعه باندې سره کېږي. نن سبا پیشین پرست خلک هغې دا سلام د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سنت طریقې څخه علاوه پر خپل مزاج باندې کوي. کله کله بعضې خلک سلام د هغې بجای صرف دا وایي آداب عرض بعضې خلک چې سلام وایي هغې وایي تسلیمات بعضې خلک په بعضې قومونو کې هغې صرف دا وایي سلام مسنون لیکن ګوره په دې یو باندې هم هغه د پیغمبر علیه السلام سنت نه ادا کېږي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سنت ادا کولو دپاره صرف دا لفظ دی السلام علیکم که چیرې سړی ورحمت الله وبرکاته ورسره کی بیا خو نور علی نور دی د سلام سره دعا دې ورته وکړلو او د دې په جواب کې وعلیکم السلام دی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت جابر ابن سلیم ته دا طریقه ورښولې ده. زه یوه خبره تاسو ته کوم یو سړی د یو کار د عبادت کار کوي هغه پر خپل مزاج باندې کوي چې زه د ماښام د لمانځه بعدونه وظیفه لرم زه د ماښام د لمانځه بعدونه نفلونه لرم زه په مازدیګر کې دومره عبادت کوم زه په سهار کې دومره ذکر و نوافل کوم
دا د یو سړي د مزاج خبره وي. لیکن یو سړی لږ عبادت کوي، هغې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سنت طریقې مطابق د سنت طریقې په اراده باندې کوي. د دغه دوه عبادتونو په مابین کې چې یو عبادت سړی د خپل مزاج مطابق کوي او یو د پیغمبر علیه السلام په طریقه باندې کوي، د دې په مابین کې د مځکې او د اسمان فرق دی. چې کم عبادت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر سنت طریقه باندې کیږي، په هغې کې چې څومره نور دی، څومره برکت دی، چې په هغې کې څومره ثواب دی، څومره نورانیت دی، هغه بیا په هغه طریقه د عبادت کې چې د سړي خله د مزاج خود ساخته طریقه وي، په هغې کې هغه ثواب سړی نشي پیدا کولی. غالبا د بخاري شریف روایت دی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام د باندې راووتې د شپې، د صحابه پر مجمع باندې ګرځي. پیغمبر علیه السلام استاز دی، صحابه شاگردان دي. کله کله استاز د خپل شاگردانو نگرانی کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فر دی او ټول صحابه مریدان دي، او پیغمبر علیه الصلاة والسلام رهنما او امام دی او ټول صحابه مقتدیان دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د شپې د خپل حجرې سره ووته په دې مسجد نبوي کې ګرځي چې صحابه عبادت څنګه کوي. چې رالی حضرت ابوبکر رضی الله عنه په یو کونج کې په لمانځه باندې ولاړ دی او د قرآن کریم تلاوت ډېر آهسته آهسته کوي، کرار کرار کوي. چې کله د هغې سره تیر سو د مسجد په بل کونج کې د شپې پر لمانځه باندې حضرت عمر رضی الله عنه ولاړ دی، هغې بیا د قرآن کریم تلاوت ډېر په زوره زوره باندې کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو سات کې مسجد نبوي کې وګرځېدی چې کله حضرت ابوبکر د لمانځه سره سلام په وګرځاوی، حضرت عمر رضی الله عنه د لمانځه سره سلام په وګرځاوی، برای دواړه را طلب کو. حضرت ابوبکر رضی الله عنه ته ابوبکر ولیدي تلاوت دومره پس آهسته آواز باندې کوي. حضرت ابوبکر ورته د الله رسول اسمعت من ناجیتو، چې د کم چا سره مې مناجات او خبرې کولې هغې اورېدې، د بل چا ضرورت نه، د الله سره مې کلام او د الله سره مې مناجات او که ما سوکه کولی کوم په زوره کولی، زما تلاوت په دغه شکل الله تعالی اورېدی، په بل چا باندې زما زړه نه غواړي چې وایي ورنده بل چا دپاره ما نه کوي. حضرت عمر رضی الله عنه ته تا ولې دومره په زوره باندې کوئ؟ هغه څه ورته وایي؟ هغه ورته وایي اوقظ الوسنان وطرد شیطان، یو مې دا بده خلک راویښول چې هغې په دومره غفلت کې دي، زما د تلاوت په وجه باندې راکښېني لمانځه ته تیار سي، او بل شیطان د په زوره تلاوت څخه ترټل کېږي او تښتي، او شیطان مې د دې ځایه څخه تښتاوی ځکه د شیطان اثر پر دې بدو خلکو باندې و، نو شیطان پسې اخیستی چې دا خلک د شیطان د غلبې څخه راوغورځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام باره ابوبکر ته څه وایي؟ ورته ارفع قلیلا، داسې لږې در دې په زوره تلاوت کوه. او حضرت ابوبکر ته حضرت عمر ته څه وایي؟ اخفض قلیلا، داسې لږې در دې کښته کوه. و چې کله محدثین پر دې حدیث باندې راسي، هغې د دې ډېره ښه وجه وایي. هغه یوه وجه خو دا ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې دواړو تلاوت د قرآن د فرمان سره برابر وي. قرآن کریم کې الله تعالی وایي ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. قرآن کریم مې ډېر په زوره وایست، مې ډېر سبکه وایست. قرآن کریم داسې په درمیانه طریقه کې وایست چې نه ډېر په زور نه ډېر سبکه. نو بعض محدثین خو پیغمبر علیه السلام د ابوبکر او د عمر تلاوت د دې سره برابر وایي. لیکن چې کم صوفیای کرام خلق دي چې هغې ته الله تعالی د دین ډېر ښه مغز او د دین ډېر ښه حقیقت هغې په دماغو کې ورکړی دی، هغې څه وایي؟ هغې وایي اصل وجه دا وله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ابوبکر د خپل خود ساخته طریقې سره اړوي چې دا طریقه خو تا د ځانه جوړه کړې، دا طریقه پرېږده. حضرت عمر هم د خود ساخته طریقې سره اړوي چې دا خو ستا خپله طریقه ده. پیغمبر علیه السلام به دواړو ته یو طریقه ورښوله، باره د دې تلاوت پر سنت طریقه سي، او په تلاوت کې ثواب جلا دی، په سنت طریقه کې بیا ثواب جلا دی. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام کوشش دا کوي چې دا طریقې دی د ځانه جوړې کړي دي، پر دې باندې ثواب ستا، لیکن د سنتو ثواب خو نسته ځکه دا سنت طریقه نه ده. او پیغمبر علیه السلام درمیانه طریقه ورته وټاکله چې د دې دواړو ثواب پر سنت طریقه برابر سي. نو ځکه پیغمبر علیه السلام ورته تیلر سبکه که تیلر په زوره که. حضرت جابر ابن سلیم وایي چې کله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره دومره سلام و کلام اوس باره ما ورته ویل انت رسول الله، ته د الله رسول یې؟ ده سره راته ویل، ده راته ویل انا رسول رب
انا رسول الله زد اغر الله رسولم اذا اصابك ضر دعوته فكشفه عنك زد اغر رب رسولم چې کله پر دې مځکه باندې تکلیف راسي تخپل رب ته فریاد پورته کې ستا رب ستاسو هغه تکلیف لري کولای شي واذا اصابك عام سنه فدعوته انبتها لك چې کله پر تا باندې کاختی راسي وچکلی راسي درس کمی راسي او ته د خپل رب ته فریاد پورته کې هغه رب پر تا باندې بارانونه ورولای شي هغه رب ستا د پر رزقونه را پورته کولای شي او بیا راتویل زد اغه رب رسولم اذا كنت بارض قفر او فلات چې کله ته په یو دش کې راسي په یو سارا کې راسي فظلت راحلتك استاثر پر خپل سوارلی باندې د ضرورت سامان در سره او استاسا غید ورکسي او ته په دې دشتو په دې سارا کې ډېر پریشان سي او ته د خپل پریشانه پر یاد خپل رب ته پیش کې نو ردها علیک اغي پر تا باندې دغه دا استاس ورلی برقرار دولس ته دې معنا دا چې زد حقيقي رب رسولم زد اغه خدایان رسول نیم چې خلق په درواغ باندې جوړ کړی زد اغه رب رسولم چې د دې ټول دنیا اختیار د هغه پلاس کې دی د دې ټول دنیا مالک هغه دی او د دې ټول دنیا باندې قادر هغه دی او د دې ټول انسانیت مشکلات حل کوونکی هغه دی او د دې ټول انسانانو ضرورت پر کوونکی هغه دی دیږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو خبره ته اشاره کوي ځکه په عربو کې عادت دا او چې هغه بزان خپل خدایان جوړ کړیو بوتان وو د ډبرو د هر څه سبه تراشلیو د خټو د خارو سبه جوړ کړیو بیا باغ خلکو د بوتانو سجدي کولې لیکن چې کله به پر هغه خلکو باندې مشکلات رااله او چې کله به هغه خلک پستړیا کې رالو بیا به هغه خپل بوتان ځنې پاتول او بیا به د الله تعالی پر نامو باندې ناره وله لکه قرآن کریم کې وایي واذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين چې کله په کشتی کې سپارسو او کشتی ډېره خطرناک ولا بیا به د دې خلک خپل بوتان پاتو د خدای پر نامه به چي وله او چې کله په اذا نجاهم الى البر فاذا هم بربهم يشركون چې کله به سارات شو صبرته بدی خپل بوتان خپل شرک خپل گمراهي ولا نو زد اغه خدایانو خو رسول نیم چې اغه یا بوتان دی یا دروغجن خدایان دي زد اغه رب رسولم چې اغه حقيقي رب دی اغه د دې ټولو دنیا خدای دی اغه د دې ټولو دنیا مالک دی اغه د دې ټولو دنیا مشکلات لري کوونکی دی اغه د ټولو دنیا د انسانانو ضرورتونه پر کوونکی دی زد اغه رب رسولم حضرت جابر ابن سلیم وايي چې پیغمبر علی السلام دا خبر راته کړه ما ورذ الاعهد الی یا رسول الله اې د الله رسول ما ته یو نصیحت وکړه ما ته یو نصیحت وکړه علماء دا لیکلي دي چې کله د سړی د یو بزرګ سره ملاقات وسی د یو عالم سره ملاقات وسی او د یو ښه انسان د دیندار انسان سره د انسان ملاقات وسی ښه طریقه او د ګټي طریقه دا ده چې سړی پر غزای باندې سړی په مزاج کې یو څه کمزوري د سړی په دینداری کې یو څه کمزوري هغه بزرګ ته حضرت ماته یو څه نصیحت وکړه کله کله د مقام په خاطر چې دا ځای ډیر مبارک کله د زمان په خاطر دا زمانه ډیره مبارکي کله د دې انسان په خاطر چې دا انسان ډیر مبارکي الله تعالی د اغه بزرګ په دماغ کې داسې ملغلر اور واچي چې دا غي د جيبي سعاده سي الله تعالی د دې ملغلري په خاطر د انسان د ټولي ژوندۍ په حالات کې بدلون راولي الله تعالی د انسان په ټولي ژوندۍ کې انقلاب راولي زدامنم د اغه بزرګ په ذات کې یو سنستغیم انسان دی لیکن چې کله سړی د اغیز طلب را واخی او د سړی طلب صادق او رښتونی او د رښتونی طلب پر بنیاد باندې الله تعالی د اغي بزرګ پر دې جبه داسې کلمه را استي چې د اغي په خاطر باندې د انسان زندگی الله تعالی بدلی تاسو ګوره هر شی د طلب موافق راځي طالب د بل په خونه کو ابجلی راغلی هر شی د طلب مطابق راځي تاسو ګوره بچی چې کله وژاړي نو بیا مور د هغې دپاره د مور په سینه کې وختي شیدې نه وي لیکن دا سینه جوش وخوري د هغه بچي په طلب باندې په دې سینه کې شیدې پیدا شي
دا غره کم انسان چې کله د نصیحت طلب غوښتنه د یو چا سره وکړي د الله تعالی رحمت په جوش کې راسي د الله تعالی د رحمت سره د هغې بزرګ پر دماغ او پر ژبه باندې الله تعالی داسې خبره راواستي چې د هغې انسان د ټولې زندګۍ بدلون راسي. داسې ډېرې راغلي دي چې ډېر ناولده انسانان الله تعالی په یوه خبره باندې د هغې ټوله زندګي ور بدله کړې ده. زموږ د محدثینو کې یو ډېر لوی محدث تیر محمد ابن عبدالله ابن مسلمه الکعنبی، غالبا صحیح سته چې څومره د حدیثو کتابونه شپږ صحیح کتاب دي په دې ټولو د مصنفینو استاد عبدالله ابن مسلمه دی او د صحیح سته په ټولو کتابو کې د روایت دي. او بیا خاص کر امام ابو داود رحمه الله چې پر هر ځای باندې راسي حدثنا القعنبی دا روایت دی ډېره اخی ځکه قعنبی د استاد دی محمد ابن مسلمه القعنبی د هغې څه دی ډېر د پیغمبر احادیث را نقل کوي. د دې محمد ابن مسلمه القعنبی په حالاتو کې لیکلي دي چې په ابتدا کې د یو آزاد انسان، په ابتدا کې د یو د معاشرې بیکار انسانو، په معاشره کې غلا د عادت، په معاشره کې د مسلمان زیرول د عادت، په معاشره کې د مسلمان پر عزت باندې حمله کول د عادت، په معاشره کې د مسلمان مال غصب کول د عادت. او د دې دپاره د هغې سره باقاعده یو ډله ورسره وه او د هغې جواب په بد اخلاقي کې چا نه درلودی. لکه زموږ ستاسو په عر کې د معاشرې یو بدماش، لکه په هر عصر کې دا زما او ستا په دې ښار وطن کې دا رقم خلک شته چې هغې کم نصیبانو ته د زندګۍ لوی مصروفیت دا ورښکاره سوی دی چې زه پر مسلمان حمله، د مسلمان پر عزت حمله، د مسلمان زیرول او مسلمان ته تکلیف ورکول. ولې زما سره چوپکیان را سره دي، زما سره توپک سالاران را سره دي، زما جواب څوک نشي ویلی. په خدای قسم د معاشرې بدبخته انسانان دغه دي چې الله پیدا کړي دي او دا د هرې معاشرې حصه ده او دا په هره معاشره کې راځي او دا د معاشرې هغه بدترین افراد شمارل کیږي. نو محمد ابن مسلمه الکعنبی په ابتدا کې دغه رقم سړی سوی دی. یو ورځ په یو باغ کې ناست دی، د ملګرو سره د شراب و کباب محفل جوړ دی او سرو زر باب روان دي او ټول په شراب و کبابو کې مست دي او نه د دنیا څخه خبره دي، نه د دین څخه خبر دي، نه د آخرت څخه خبر دي. سهار وخت د غرمکۍ زمانه ده. دی وخت کې مشهور محدث شعبه ابن حجاج امام شعبه هغې د حدیثو درس روان دی. د دې باغ سره څنګ ته لار ده، هغې پر اوښ باندې سپور دی، پر دې لار خپلې مدرسې او درسګاه او حدیثو راځي. هغه محمد ابن مسلمه د دې باغ سره میدان شو، برای د دې آس چله ونیوی. امام شعبه را وګرځاوی، دی اوس پر دې باندې مې څو ګپې او مسخرې کوي چې هغه ملګري ورباندې وخندل. او دا چې په کوم ځای کې دغه مجلسونو محفلونه رواني چې کله یو بزرګ راسي، یو نیک انسان راسي، پر هغې باندې یو څو مسخرې کول او خپل مجلس ورباندې تازه کول او خندول، دا دوی د دې مجلس یو حصه ګرځوي. نو امام شعبه چونکې ډېر لوی د زمانې محدث دی، هغې ورله رالی د آس د اوښ جلوی ونیوی و یا شعبه حدثني حدیثا، ما ته یو حدیث ووایه. هغه امام شعبه ورته زارۍ کې ورته سړی دا د حدیثو طریقه نه ده، دا د حدیثو ادب نه دی، دا د رسول الله احادیث دي او پر دې باندې چاته دومره زورونه او پر دې باندې دومره استهزاء او پسخند مه جوړوه چې دا ته د خپل مجلس یو حصه جوړی او د خندا یو ذریعه یې جوړی. چې کله امام شعبه یو څو خبرې ورته وکړي، هغه ورته یا به حدیث راته وایه یا په خدای قسم که یو قدم پر مخ راسه ولاړ سي. امام شعبه چې ډېر مجبور اس بارا ورته بچی بس غوږ ونیسه، زه به یو حدیث درته وایم. بارا د حدیثو سند ورته وایي حدثنا احمد بن یونس عن زهیر قال حدثنا منصور عن ربع بن حراش قال حدثنا ابو مسعود عقبه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. چې کله د حدیثو سند وای در پیغمبر راورسوي ورته قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا لم تستحي فافعل ما شئت.
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا حدیث زموږ د استادانو مشترا رسولې دی چې د انسان سره الله تعالی حیا ختم کړه چې انسان په معاشره کې بے حیا سو بیا هغه انسان د یو شی باندې صرف نه لري هغه چې پر مخ باندې ورسي کوي پیغمبر حدیث ور د دې معنا دا چې ته دغه حد ته رسیدلې ستا حیا ختم سوي د ته په معاشره کې بے حیا انساني او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې کله د یو چا حیا ختم سي هغه بیا نه د حدیثو خیال ساتي هغه بیا نه د قران خیال ساتي هغه بیا نه د مسلمان د زیریدو خیال ساتي هغه نه بیا په دین باندې د پسخن وهلو خیال ساتي ورته ما خو د پیغمبر دا حدیث را رسولې دی ما ته را رسیدلې دی اذا لم تستحي فافعل ما شئت نه معلوم هغه امام شعبه په کومه جذبه باندې د حدیث ورته وایي د اغي محمد ابن مسلمه الکعنبی پر زړه باندې د حدیث داسې ولګېدل لکه دا برای پر غزه باندې کلمه وویله دا نه معنا چې د کافر نه مسلمانو بس په خپل دغه باندې په خپل ځان باندې تعجب واخسته برای زندگی بدل کله او د دې یو حدیث په خاطر د غي په زندگی کې داسې بدلون رااله چې هغه مجلسونو او زندگی پرې شوله د حدیثو په درس او په علم کې لګیاسو الله تعالی هغه مقام ته ورسوي چې نن د ټولو صحیحتو د محدثینو استاد محمد ابن مسلمه الکعنبی دی نو کله کله یو خبره کله کله یو جذبه او کله کله یو جمله کله یو د ژبې ملغلره سړی پر زړه باندې ولګېږي د انسان د دې وی خبرې په خاطر د انسان ټول ژوندۍ ور بدلوي ځکه چې کله سړی یو بزرګ وویني نو هغه بزرګ ته ښه طریقه دا ده چې حضرت ماته یو نصیحت وکړه کله د هغې په نصیحت باندې د سړي ټوله زندګي بدله شي کله کله الله تعالی د انسان د زندګۍ د بدلون دپاره یو حالات راوستي زموږ د بزرګانو کې ډېر لوی بزرګ دی سو شیخ فرید الدین عطار تذکرۃ الاولیاء یو ډېر بهترین کتاب دی پای کې د ټول اولیاء او حالات دي د دې مصنف اوس شیخ فرید الدین عطار رحمه الله دی د په حالاتو کې لیکلي دی په ابتدا کې تاجر دی او په ابتدا کې عطار دی عطار په د عربو کې هغه سړی ته ویل کېږي چې مختلف عطرونه یوناني دواوي مختلف تیل دا شان خرڅوي او د ډېر لوی سینټر او ډېر لوی دکان او ډېر لوی مرکز دی په دې دکان کې شیخ فرید الدین عطار ناست دی او د وخت غټ تاجر دی یو ورځ یو ملنګ غوندې انسان ورله رالی څیرې کالی یې دي او شکېدلې لنګوټه د بره په دې دروازه کې ورته ودرېدې د دکان کې مختلف الماری دي په دکان کې مختلفې چشي دي په دې الماری کې دی خواته ګوري دی خواته ګوري شاوخوا ګوري چې کله یو څه زمانه ولاړ دی لکه عام طور د دکاندارانو دا عادت دی نو شیخ فرید الدین عطار ورته سړی یو شی رانسې که دې څه ولې لار نیولې ده څه دپاره ورته یا شی نه رانسم صرف دې چشو ته داسې ګوره بیا شیخ فرید الدین عطار چې چپ سو هغه یو ساعت کوي بیا دې چشو ته ډېر ګوري شیخ فرید الدین عطار رحمه الله بیا ورته سړی که څه رانسې خو غږ وکړه چې کوم شی دې په کار دی او که څه مقصد لري هغه مقصد راته ووایه او که مقصد هم نه لري او شی هم نه رانسې بیا خو لار خالي که خلک را روان دي خلک دکانداري کوي د دکاندارۍ لار خالي کوي هغه ورته یوه خبره مې په دماغ کې ده ورته کومه خبره دي په دماغ کې ده ورته په دې یوه خبره کې ډېر په تعجب کې چې غریبه چې کله د روح خیږي څومره په تکلیف به خیږي ورته ولي وای دا ټول چې شي ستا مال او دولت دی او ستا په دې زړه کې د مال او دولت سره محبت دی دا ستا روح چې د بدن اوځي یار به دې شي لورځي بیا به دې شي لورځي بیا به دې لورځي بیا به دې لورځي چې څومره چې شي دې پر دې ټول به ستا روح ګرځي د هغه څه وروسته به بیا دې رخصت اخلي په دې وخت کې به ستا د روح پر رخصت څومره زمانه تېره سي او دا زکندن او دا رخصت به دې څومره په اوږده زمانه یو څومره تکلیف شیخ فرید الدین عطار رحمه الله له غصه ورله ورته زما د زکندن فکر اخسته استا زکندن بسنګي مارا داسې سوړ پټو دی دا پر دې مځکه باندې اوار کوي مارا داسې پرېوتې لاسې داسې کښې شوی د شهادت کلمه یې شروع کړه شیخ فرید الدین عطار شروع ولاړ سو په هغه کې د سا زره الله نه ورته زما زکندن به دغه راکړه چې دی پرېوځي ورته زما زکندن به دغه راکړمې بس کلمه یې شروع کړه چې دی ورسېدی هغه بیا وفات
د دغه سړی دغه لیدل، د دغه سړی دغه وینا او د دغه سړی دغه مواقعې د شیخ فرید الدین عطار پر دې زړه باندې دومره سخت اثر وکړي چې بیا هغه دکانداري او تجارت او زندگی پرېښوله او بیا د دین په طلب کې روان سو. الله تعالی هغه مقام ورکړي چې نن د تذکرة الاولیاء مصنف شیخ فرید الدین عطار رحمه الله دی چې الله تعالی هغه لوړ علم ته ورساوي چې د دفع عصر کې د دغه غوندې بزرګان بیا ډېر کم پاتو. نو مقصود می دا ده چې کله سړی یو چاله ورسی یو بزرګ وویني نو د هغې بزرګ سه یو نصیحت غواړي، کله کله د هغې په یوه خبره د انسان ټوله زندگی الله وربدله کړي. نو حضرت جابر ابن سلیم چې د پیغمبر سره ملاقات وسو ورته یا رسول الله اعهد الی ما ته یو څه نصیحت وکړه. پیغمبر علیه السلام کوم نصیحت ورکړي؟ یو قول ورته وایي ورته لا تسبن احدا، سړی زندگی داسې تیره که په زندگی کې چا تشکنزل مه کوه. بس لا تسبن احدا. د دې دوی ترجمې دي. د یوې ترجمې زه اوس لږ وضاحت کوم، یوه ترجمه به بیا په بل وعظ کې راخو. اوله ترجمه د دې دا ده چې چا تشکنزل مه کوه. ګوره پیغمبر علیه صلوات و سلام ته د انسانانو د زندګۍ او د انسانانو د زیرولو او د انسانانو ته د تکلیف رسولو د دې څومره اهمیت دی چې باید د انسان د عمل نه وکړي. حضرت جابر ابن سلیم ته په اول نصیحت کې اولنۍ نصیحت دا کوي چې سړی د دې ژبې سره خیال کوه په دې ژبه چې چاته تکلیف ورنه کړي، په ژبه چې چاته ښکنځل ونه کړي، په ژبه چې چاته بې عزته خبره ونه کړي، په ژبه چې چاته تیزه خبره ونه کړي، په ژبه چې چاته د پیغور خبره ونه کړي، په ژبه چې پر چا باندې لعنت نه ونه وایي. لا تسبن احدا، د ژبې سره به ډېر پام کوي. او خلکو دا ژبه زموږ نیم دین دی. پیغمبر علیه السلام وایي که ماته سړی د دوو خبرو ضمانت راکړي زه پر دې دنیا د جنت ضمانت ورکوم. یو که سړی ماته د دې ژبې ضمانت راکړي چې په دې به څوک نه زیریږي، او دویم که سړی ماته د شرمګاه ضمانت راکړي چې په دې به زه ګناه نه کوم. من ضمن لی ما بین لحیه و فرجه، چې کوم سړی د ژبې او د شرمګاه ضمانت ماته راکړي اضمن له الجنه، زه اوس پر دې مځکه د جنت ضمانت ورکوم چې بس ته جنت یې. نو ژبه ډیره تیزه ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي وهل یکب الناس فی النار الا حصائد السنتهم، سړی چې جهنم له ورسي انسانان چې ډیر پړ مخې په جهنم کې پراته وي اکثریت د ژبې د تیزۍ په خاطر چې په ژبه دې ته ښکنځل کړي، په ژبه دې ته لغازي خبره کړې، په ژبه باندې دې ته ستړې خبره کړې، په ژبه دې ته بې عزته خبره کړې، او په دې ژبه بې حیا خبره کړې، او په دې ژبه فحش او غلطه خبره کړې. د دغه ژبې د غلط استعمال په خاطر او د دې ژبې د غلطې تیزۍ په خاطر پیغمبر علیه السلام وایي ډېر خلک په جهنم کې په دغه وجه پراته دي. ځکه د پیغمبر علیه السلام حدیث دی اذا تصابت امتی سقطت من عین الله، چې زما په امت کې ښکنځل ډیر سي هغه امت د الله تعالی د نظر رحمت څخه ولویږي. تاسو یو د پیغمبر علیه السلام دا یو حدیث راواخې زما او ستا پر دې اوس معاشره سره برابر کړي. نن زما او ستا په معاشره کې ښکنځل په کوم شکل دي؟ هر کشر راواخه، هر مشر راواخه، نارینه راواخه، زنانه راواخه، د هغې ژبې داسې چلیږي لکه چړي چې څنګه چلیږي. بیا خو اوس د فیسبوک زمانه سوه، د واټساپ زمانه سوه، او د غلطو پوسټو د ښکنځلو زمانه سوه. په کوم شکل په دې امت کې فساد روان دی چې ورسې د زویو د پلار په مابین کې ښکنځل سته، د ورورو د ورور په مابین کې ښکنځل سته، تربورو تربور خوسه کوي، د همسایه د همسایت څه حال دی سره. لیکن دی امت ته تاسو نه ګورئ پر دې امت کم ورځ ده، په دې امت کې د امن کم حالت دی، په دې امت کې د قتلونو کم حالت دی، په دې امت کې د کمرسکی کم حالت دی، په دې امت کې د کاختۍ کم حالت دی، او په دې امت کې د زندگی کم حالت دی چې انسان په خپل زندگی پورې حیران سي چې په دې معاشره کې ژوند څنګه تیر کړي. الله تعالی نه د چا پر بغاره باندې رحم راوړي، نه د چا پر دعا باندې رحم راوړي، نه د چا پر فریاد باندې رحم راوړي، او نه د چا پر ستړي حالت باندې د الله رحم راځي. ځکه پیغمبر علیه السلام وایي سقطت من عین الله، دا امت د الله د رحمت د نظره شوه سوی دي. الله تعالی په دې امت اوس خوانه بدوي
الله تعالی و دې امت د رحمت په نظر باندې نه ګوري. الله تعالی پر دې امت باندې د رحمت حالات نه راولي، ځکه په دې امت کې ښکنځل زیات شوي دي. پیغمبر علیه السلام وایي اذا تصابت امتي سقطت من عین الله، چې کله په امت کې ښکنځل زیات سي هغه امت انسانان د الله تعالی د نظر رحمت څخه نور ولویږي. ځکه چې کم څه نو ژبه دا د ښکنځلو سره ګرځول، پر چا باندې لعنت نه ویل، چاته پیغور نه ورکول، او چاته بده خبره نه ورکول، او چاته داسې وینا نه کول چې د هغې پر زړه باندې زور راولي او هغې ته د زړه زیرېدل ورکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی لا یکون اللعانون شهدا ولا شفعاء یوم القیامه. دا امت په قیامت کې دوه خویه لري. الله تعالی دا امت پر نور امتو د پاره شفاعت ګرځي، دا امت انسانان به د انسانانو شفاعت کوي، او دا امت به پر نور امتو باندې گواهانی کنتم شهداء علی الناس. لیکن چې د کم چا ژبه په لعنت کې رواني او په هغې ژبه باندې ښکنځل رسوي، په هغه ژبه ته الله تعالی نه د شاهدۍ توفیق ورکوي، نه د د شفاعت د دې ژبې شفاعت الله اوري. چې کومه ژبه په لعن طعن کې راسي، چې کومه ژبه په ښکنځلو په غلط وینا کې راسي، د هغې ژبې سره د قیامت په میدان کې الله د شفاعت اجازه هم ختموي، او د هغې ژبې سره الله د شهادت اجازه هم ختموي. پیغمبر علیه السلام وایي لیس المؤمن، په مؤمن کې څلور خویه نشي کېدی. لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذیء. دا څلور کاره که په چا کې رالو یا په دې څلور کې یو کې رالی، هغه مؤمن نه دی. دلته اول شی دا دی مؤمن به لعان نه. لعان معنا پر چا باندې لعنت ویل، دې ته و ملعونه، دې ته و لعنه، او په دې ته و د خدای په لعنت اخته سي، او دې ته و د خدای په لعنت دې در باندې راووري. مؤمن لعان نه، چې کم څوک لعنتونه وایي هغې کامل مؤمن نه بلل کېږي. ولا طعان، مؤمن چاته پیغور نه ورکوي. طعنه او پیغور چې چاته ورکوي دا مؤمن نه دی. پیغمبر علیه السلام وایي من عیر اخاه بذنب، یو سړي چاته د ګناه پیغور ورکوي چې ولې ته نشهي نه، ولې ته غل نه، وقد تاب منه، هغې د دې ګناه څخه توبه کړلې ده. لم یمت حتی یعملو، الله در هغه وخته مرګ نه راولي چې دی په خپله په دې ګناه کې اخته. نو په مؤمن کې یو لعن طعن نه، او په مؤمن کې ولا الفاحش ولا البذیء، مؤمن ښکنځل نه کوي، او مؤمن غلط خبرې نه کوي، او مؤمن د چا د دل ازاري وینا نه کوي. ولا البذیء، مؤمن بې حیا نه، د بې حیایي خبرې نه کوي. لعن به نه کوي، او طعن او پیغور به نه کوي، او فحش او د ښکنځلو خبرې به نه کوي، او بې حیا وینا به نه کوي. بیا ته مؤمن کامل که دا څلور سره په یو چا کې یا په دې څلور کې یو پاک کې. پیغمبر علیه السلام وایي لیس المؤمن، دې ته مؤمن کامل نه ویل کېږي. دا د هغه ایمان مالک نه دی چې د قیامت په میدان کې په دې ایمان خلاصېږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام عجیبه نرم مزاج دی. حضرت عایشه مبارکه ناسته، د پیغمبر علیه السلام مخ ته یهود رالو. یهودو د اسلام سره بغض، د پیغمبر علیه السلام سره بغض. یهود هغه خلق دي مغضوب علیهم، تاسو بیضاوی شریف وګورئ، هغې مغضوب علیهم یهود بولي، چې د الله در غضب لاندې دغه خلق. یهود رالو پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره ملاقات کوي، باره ورته السلام علیک، د سلام پر ځای د چابکې ادا کوي السلام علیک. دا زموږ په نوو تعلیمو کې روږد خلک دا هم وسړي ته وایي السلام علیک، چې ورسې په ادراو په یو ځای کې چې ملاقات کوي سلام علیک سلام علیک سلام علیک، و دا د سلام دی. حالانکه کم نصیبه ته دا نور معلومیږي سلام مرګ ته وایي، وایي السلام علیک پر تا دی مرګ، پر تا دی تباهي و هلاکت. نو یهودو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته السلام علیک السلام علیک، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي علیک، بس صرف جواب یې درکړو علیک پر تا دی راشي. حضرت عایشه مبارکه ناسته و هغې له ډېر خشم ورغلی. رسول ورته وایي وعلیکم السام واللعنه، پر تی دي هم مرګ و تباهي، پر تی دي د خدای لعنت. پیغمبر علیه الصلاة والسلام داسې ورته وایي مهلا یا عایشه، ای عایشې لږ صبر کوه، لږ په مزاج کې برداشت پیدا کړه. علیک بالرفق، لږ نرمي، علیک اسم فعل دی، الزمک الرفق، لږ نرمي کوه. و ایاک والعنف والفحش، او ځان د سختو خبرو د بیکارو خبرو څخه ځان ګوره. حضرت عایشه ورته د الله رسول خو دې خلکو تا ته شرح وکړه،
پیغمبر علیه السلام ته بس ما جواب ورکړ دی ول السلام علیک ما ورته وعلیک بس نو لرمي په دماغ کې پیدا کول لاش د بدو خبرو د سختو خبرو ځان قتل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت عائشې ته د ژوند تیرولو دغه طریقه ورشي آخرنی حدیث درته وایم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کوي او لا تلعنوا بلعنت الله پر خلقو بدرې قسم لعنت نه وایست یو بچاته دا نه وای چې لعنت الله د الله لعنت دی ولا بغضبه دا بنوای چې د الله غضب دی او ولا بالنار او دا بنورته چې دوزخي سي جهنم سي درې کار بنکي اولنې کار دا دی چې پر چا به لعنت نه وای چې لعینه ملعونه ځکه لعین او ملعون دا کافر دی مسلمان لعین او ملعون نه مسلمان ته سړی دا نسي ویلی چې ملعون لعنه پر تا دی د خدای لعنت ځکه لعنت دا پر یهودو باندې دی او یهود د خدای د لعنت لاندې دي کافران د خدای د لعنت لاندې دي دغه مرض زموږ په معاشره کې په دې زنانو کې ډیر چې کله لور ته وخشمیږي د خدای په لعنت اخته شي چې کله زوی کشنی ته شراکیم د خدای په لعنت باندې اخته شي او دغه د لعنت لفظ دا د زنانو په خلو کې ډیر دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لعنت به وچاته نه وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مسجد نبوي سره وته د ایدګال منزل راځي مخکې د زنانو صفونه دی هغه زنانو ته بار ودرېته وې زنانو انی رایت اکثر کن فی النار ما تاسو اکثریت په جهنم کې لیدلی است چې ما د معراج په شپه باندې د جهنم منظره کوله اکثریت تاسو په دوزخ کې پرتی واست یو زنانه د سره وغورځېده و بیم یا رسول الله اې د الله رسول په موږ کې کوم غلط عمل دی چې موږ په جهنم کې پراتو پیغمبر علیه السلام ورته په تاسو کې دوه بدخویې دي تکسرن اللعن وتکفرن العشیر یو لعن طعن ډیر کوي پر بچانو ته شراوي د لعنت او په کور کې چې کله د یو زنانې سره د دې دعوه سي پر هغې باندې لعنت او چې کم سړی د مزاج نه خوښه سي پر هغې باندې لعنت یو لعن ډیر کوي او بل وتکفرن العشیر د خاوند ناشکري ډیره کوي خاوند غریب تاسو په دې معاشره کې ګورئ دا زنانې به د دې خاوند حق څنګه ادا کړي په دې ګرمي کې په دې مسکنت او په دې کمرسکي او کمخواري کې غریب سهار ولاړ سي په دې سره غرمه باندې او هغې بیلچه در لاس نیولې در ماښامه پورې روزانه کوي ولې کوي ځکه چې دې کم نصیب له یو ګوله وي نه په قراره سي لیکن د دې مزاج څنګه دی چې په دې کور کې معمولی د دې د خواسه یو شی چپ سي یا په کور کې لږ مسکنت راسي یا په کور کې الله تعالی لږ امتحان دی حکمت په خاطر کښېږدي نو دا دستي وایي ما رأیتو خیرا منک قط ما خو په دې کور کې د خیر شپه نه ده تېره کړې چې زه دې کور ته راغلی ما د اسانۍ نه ده لیدلې چې زه دې کور ته راغلی ما دلته ښه ورځ نه ده تېره کړې دا هغه د خاوند ناشکري ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته زنانو کې یو دا مرض دی چې یو لعن طعن ډېر کوي او بل د خاوند ډېره ناشکري کوي او دویم دا دی چې د الله په غضب به وچاته شرا نه کوي چې پر تا دې د خدای غضب د خدای په قهر اخته سي د خدای په غضب اخته سي دا هم په دې زنانو ظالمانو کې ډېرې د هغې وجه دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولې منع کوي ځکه دغه غضب او دغه لعن طعن دا د دې مستحق یهود دي پر یهودو د خدای غضب دی پر کفارو د خدای غضب دی او د دې مستحق کافران دي او دا صفت د کافرانو دی چې د الله در غضب لاندې وي او مسلمان به څنګه د الله در غضب لاندې کړي او ولا بالنار په خپل مابین کې دا مسر وایست چې خدای دې په جهنم وسوځه خدای دې په دوزخ کې واچوه ځکه دوزخ د مسلمان ځای نه دی دایمي چې په دوزخ کې کوم لویږي هغه کافران دي بلکې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عادت دا دی چې هر چا تکلیف درکړي چې هر چا زورونه درکړي چې هر چا وزیر کې بجای د دې چې هغې ته شرا کوي یا لعنتونه او غضبونه پر وایي هغې ته دعا وکړه الله تعالی ته هدایت ورته وکړه ناپوه دی خدای ته د دې جهنم پر ځای جنت ورکړه تاسو لږ تجربه وکړئ په خدای قسم خوند په دې کې دی چې یو څوک ستا سره ضد کوي یو څوک ستا سره بد کوي یو څوک تا زیروي او ته د شپې راپورته هغې ته دعا وکړې چې خدای جنت لی بوځي چې الله تعالی ستا د دې دعا څومره قدر کوي او د دې په خاطر الله تعالی تا ته څومره رحمت او خیر در نصیب کوي خوند په دې کې دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طائف په ورځ باندې
په کاڼو باندې وشتل کېږي، ټول بدن یې په وینو باندې لړلی دی. د غرونو فرشته راسي وایي ما ته امر وکړه زه به دا انسانان ټول په غرونو کې سره راوغاړم، غرق به کړم. پیغمبر علیه صلات وسلام لاس پورته کوي، اشاره نه کوي، اللهم اهدی قومي فانهم لا یعلمون. خدای هدایت ورته وکړه. یا الله د دې قوم څه کمې تمه نشته، د دې قوم د بچو څه مې تمه ده چې الله به دې قوم ته داسې بچي ورکړي چې هغه به زما د دین محمد وکړي. نو حضرت جابر ابن سلیم پیغمبر ته وایي ما ته نصیحت وکړه. پیغمبر یو نصیحت دا ورته کوي لا تسبن احدا، ژبه استعمال کنټرول کا، ژبه غلطه مه استعمالوه او په دې ژبه چاته ښکنځل مه کوه. د دې یوه ترجمه دا ده. او دویمه ترجمه دا به بیا په بل وعظ کې راځي. الله تعالی دې زموږ استازو دغه ناسته قبوله کړي. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. یا الله زموږ دغه محفل قبول کړي. خدا دې محفل کې چې څومره انسانان شریکان دي، خدای که به څوک بیماران خدای ته صحت کامل ورکړي. خدای که به د چا په کور کې بیماران خدای هغو ته صحت ورکړي. خدای که به په هسپتالو کې بیماران خدای هغوی ته صحت ورکړي. خدای که به څوک مشکلاتو سره مخامخ ته مشکلات ورته اسانه کړي. خدای که به څوک پریشانه زندگی لري خدای خوشحاله زندگی ورکړي. خدای که به د چا ضرورتونه او حاجتونه خدای ته د اسمانه سور پوره کړي. خدای که به څوک د قرضونو در بوج لاندې قرضونه ور ادا کړي. خدای که به څوک د کمرسکۍ سره مخامخ خدای په رزق کې برکت واچي. خدای د رزق لارې خلاصې کړي. خدای د رزق دروازې خلاصې کړي. خدای د دې سیمې و انسانانو ته اسانه او خوشحاله په رزق او په رحم او په احسان باندې آباد زندگی ور نصیب کې. خدای ټول مردگان چې څومره مردگان په قبرونو کې دي خدای هغه مردگان او قبرونه جنتونه کې. خدای زموږ مور او فلار او زموږ قریبان دي خدای هغه په تور خاورو په تور کندو کې پراته دي. خدای ته ورته جنتونه کې. خدای ته ورته د جنت باغچې کې. خدای ته د جنت د نعمتونو ورته ډک کې. خدای ټول منازل ورته اسانه کې. خدای زموږ د مرګ بعدم ټول منازل مشته اسانه کې. وصلی الله تعالی